السلام علیکم خوږو لیدونکو په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله او ښه صحت ولرئ. خوږو لیدونکو تاسو د ښکلي کندهار څخه د بازار خوندونو پروګرام ګورئ. دا پروګرام به تاسو د هیله ټلویزیون څخه ګورئ. په دې بازار خوندونو پروګرام کې به خوندور خواړه درته معرفي کېږي، لکه څنګه چې تاسو د نورو ولایتونو څخه هم وکتل، لکه زموږ د خوست، جلال آباد، لکه پکتیا او پېښور، کوټه، د دې ځایونو څخه هم تاسې د بازار خوندونو پروګرام کتلی مو دي یا بې وینئ انشاءالله. نو نن مو موږ دا پروګرام د ښکلي کندهار څخه درته وړاندې کوو. د بازار خوندونو پروګرام کې نن درته خوندور کبابونه پخوو، خورو او د خوند په اړه تاسو ته وایو چې دا کبابونه څنګه پخیږي، د دې خوند سره کم دی او جوړې سره کم دی. سمه ده؟ نو تاسو په دې پروګرام کې را سره ملتیا وکړئ، دا پروګرام تر پایه وګورئ او خوندور کبابونه دي. خوږو لیدونکو، لکه څنګه چې مې مخکې وویله چې نن د کبابونو میله ده یا د بازار خوندونو پروګرام د لارې تاسې نن د ښکلي کندهار څخه د کبابونو پروګرام ګورئ. په دې پروګرام کې څو ډوله کبابونه پخیږي، خورو بیا خوند به ځینې اخلو، خو استاد اوس د سټیم اخته دی چې کبابونه اماده کړي. څو ډوله کبابونه دي، د ده څخه به هم پوښتنې وکړو چې دا څنګه کبابونه دي. دا نومان یې زما نه دي، زه خو د رنګ ډېر خوندور معلومیږي، خو موالې لا د چاوا ورته کېږي، دا وګوره، دا رومیان، پیاز، ډېر شیان شته. استاد نن کم کبابونه دي او دا څنګه پخیږي؟ ټول یو رقم دي که یا دا خو جلا غوښ کړه؟ دا جلا دي. دا چې د چکن بوټي کباب د غوښو کباب دی، بوټي کباب دی، او په دې کې چې دی مسالې دي، او هغه مسالې چکن بوټي مساله ده پکښې کې، غوړي دي پکښې کې، او مالګه ده پکښې کې، داسې نور کوم شیان پکښې کې دي، او دلته پیاز و رومۍ ورسره ګډېږي او بیا پر اور باندې تیارېږي چې کباب دی. ما اورېدلي دي استاده چې په ډېرو ځایونو کې یا ډېرو رسټورانټونو کې دي کبابونه پخ کړي دي، مثلا شینواري کبابونه او دا. تر ټولو مشهوره کباب په کبابونو کې کوم کباب دی او ډېر چې خلک خوښوي هغه کوم؟ او د ډېر مهم خو نو دغه کباب دی چې چوپان کباب دی، د پسه ده، او دوام چې دی بیا ریبس راځي، ریبس کباب دی، دریم کډي کباب دی، دغه وینې هغه ښه کبابونه دي. نو نن به موږ په پروګرام کې کم کبابونه ولرو، هغه د مشهورو کبابو څخه به کباب پکښې کړي که نه دا ډېر عادي کبابونه؟ یا په دې کې هم ستانو دا مټن افغاني کباب دی، هم داسې مشهوره کباب دی، او دا ملایي بوټي کباب دی هم دغسې دی، او چې چکن ټیکا کباب دی هم مشهوره کباب دی. دا ډېر د خوندور کبابونه دي. دغه کبابونه په کوم ځای کې ډېر استفاده کېږي یا خلک یې ډېر خوښوي؟ چیرې ډېر پخیږي یا ښه چیرې په کوم هیواد کې، په کوم ولایت کې، په کوم ځای کې؟ دا خو نو ډېر په کابل کې خلک خوښوي، او ډېر چې دی بیا په جلال آباد کې بیا ډېر خوښي دي، ولې چې هلته شینواري کبابونه ډېر دي، دغه د کبابو سیسټم بیا هلته دی، دا هغه بیا سره فرق لري، دا بیا باربیکیو کبابونه دي، او دا مساله والا دي، نو ګرده په مساله کې جوړېږي سره. خوږو لیدونکو، په ټول افغانستان کې یا په هر ولایت کې کبابونه شته چې ډېر مشهور دي. دغه تیکه کباب چې ورته وایي دغه ډېر د پخوا څخه مشهور دي، یا د پسه د غوښو پخیږي یا د غوایي د غوښو څخه پخیږي، خو دغه نور نوي کبابونه اوس باب سوي دي، لکه دغه مخ ته چې پراته دي پیاز او رومیان او هغه شیان ورسره دي. زموږ نور پروګرامونه خوږو لیدونکو چې تاسې یې وینئ، هغه د خوست، جلال آباد، پېښور، کوټه، دې ځایونو څخه شته پروګرامونه، هلته هم ښه کبابونه پخیږي. د هغه ځای څخه هم د کبابونو د بازار خوندونو پروګرامونه وګورئ. دغه اوس یو ډول کباب شول، دغه بل ډول کباب کې څه شي میکس دي او دا څنګه جوړ شوی؟ دې کې بیا مالګه ده او ګشنیز دی، نانا ده پکښې کې، او ملایي دی پکښې کې. بس ملایي، ګشنیز، نانا دا ورسره یو ځای شوي دي، د غوښو یو ځای شوي دي. اخته شوي دي یا د دغه شیان څو
څو ساعته مخکې ورچول؟ دا نو تقریبا 1 ساعت مخکې مې ورچول. 1 ساعت. دغه دریم ډول کباب چې تورې او سپینې غوښې څنګ پر څنګ معلومیږي، فکر کوم د غوایي غوښې. دا بیا دغه ملایي دغه مټن افغاني کباب دی. استاده دغه څلورم ډول کباب چې دی فکر کوم د چرګ ادمونه په مساله کې وهل سوي دي، دا کوم ډول کباب دی او دا غوښې سره کوم پخېږي؟ دا چکن تکا کباب دی. چکن تکا کباب دی. دا بیا د چرګ پیسونه دي او دا بیا مساله کېږي او بیا تیارېږي او هم خوندور کباب دی. خوږو لیدونکو تاسو دغه کبابونه د نږدې څخه وګورئ. بیا دا کبابونه اور ته وړل کېږي. هلته چې کله پر اور باندې کښېښول سي د اور څخه دا خوشبویانې دغه دودونه راولاړ سي چې لیرې لیرې ځایونه هم خلک یي دغه د کباب بوی خوند ورسیږي هلته او بیا راځي. اوس خو موږ شاته ډېر لږ میلمانه لرو. بیا چې کله د کباب دود راپورته سي د دې اور څخه یا د کباب دغه بوی سي، تاسو وګورئ ډېر خلک خپله راځي او تاسو دغه د نږدې څخه وګورئ. دغه کباب اوس جوړیږي چې په ملایي، ګشنیز او نانا کې جوړ سوی دی. خوږو لیدونکو د دې وخت را رسېدلی دی چې کباب پر اور باندې پراته دي. دغه خوندور کبابونه ما درته ویل چې کله دود راپورته سي بیا خو هېڅوک هم ځان نسي کنټرولولی چې ځان را وګرځي. دغه ملګري چې د بختي څخه دلې ناست دي، دا خو ناست دي، نور کسان هم کرار راځي دلته د عکسو په بهانه ودرېږي. بیا دا د کبابو بوی کشکي خو پر دې باندې مصرف راځي. که نه د استاد څخه به پوښتنې وکړو. کباب دا دي کرار اماده کېږي او دلته 4 کمه کبابونه پر اور باندې پراته دي. استاده کم کباب ډېر ژر پخېږي په اور باندې او کم ډېر نرم؟ دا مټن افغاني کباب ژر پخېږي. دا چې دی دا نرم هم وي او ژر تیارېږي. په دې خاطر به زه هم ژر تیارېږي چې دا پیسونه یا د ټوټې کوچني دي. په دې خاطر سره ژر. تر ټولو سخت کباب کم کباب دی چې په ډېر عمر باندې پخېږي؟ هغه نو دا تیکا کباب دی. دا ټول کبابونه یو رقم خوشبویي لري که نه جلا خوشبویي؟ جلا خوشبویي لري. نو هر یو ځان ته کباب دی. دا چکن بوټي دی، دا ملایي بوټي دی، دا ځان ته مساله لري، بوی لري. دا جلا ځان ته مساله لري، بوی لري. هغه جلا ځان ته مساله لري، دا جلا ځان ته مساله لري. پر دغه دود باندې چې سړی ورته ولاړې دا خوشبویي چې د کباب راپورته کېږي پر دې باندې مصرف راځي که نه راځي؟ خامخا مصرف هم راځي. دغه کله چې د رسټورانټو مخ ته پخېږي دا کبابونه هلته دود بیخي ډېري. دغه تاسې په جوړ کړي دا دود که یا دا کباب یې خپله؟ موږ هم په جوړو. کباب یو څه خپله هم کوي، یو څه موږ په جوړو. چې موږ به یو څوک راسي هغه چې د کباب د دود بوی پر لګېږي نو دی راګرځي. من بې خوري کباب. خوږو لیدونکو دغه رسټورانټو مخ ته چې دغه کبابونه پخېږي دلته د دودانې بیخي ور ډېر کړي. په دې خاطر باندې که د چا ورته اراده هم نه وي چې ویې خوري بیا یې هم خوري. نو تاسو دغه کبابونه اوس وګورئ ژر اماده سوله او هغه شاته ځوانان هم داسې احساس کوي لکه ډېر چې وږي. زه د هغو سره هم خبرې کوو. تاسو دغه کبابونه وګورئ.
دغه کباب استاد ویل چې پوخ دی افغاني مټن کباب ګرم دی خوند به لا دوه چند دی زه به خوند وګورم تاسو ته به کیسه وکړم تاسو خو لیر یاست که نه په خوند یې نسي پوهېدلی دا چې د دې کوچني کباب خوند دون ډېر دی د دې غټ غټ کبابونو خوند به څومره ډېر خوندور کباب دی او دا د ټولو حق دی په دې کې زه ځم د دوی سره هم خبرې کوم او تاسو یې وارې بیا هم دغه کبابونه وګورئ ډېر خوندور کبابونه دي درنو لیدونکو دا ښایسته ځوانان چې وینئ دا دغسې نه دي راغلي دا د کباب خوړلو دپاره راغلي دي او دلته ما وویله چې دی فکر کوم د کباب په دغه خوشبویو په دې دودانو باندې ماړه سوله کبابونه بې خواته نه کېږي که څنګه اول سلامونه تاسې او د هیلې تلویزیون ټولو لیدونکو ته وایم شفیع الله حیات یم د کندهار څخه ولا دلته راغلي یو بس لکه څنګه چې تا وویله دا کباب چې پخېږي بوی خو نو جلا خوند کوي او چې ورسېږي نو هغه خو بیا نو جلا خوند دی نن فکر کوم 4 ډوله کبابونه پخېږي او اماده سوي هم دي تر ډېره حده پورې کوم رقم کباب یې ستا د خوښې وړ او کوم رقم دې خوښېږي کباب خواړه یو جلا جلا ډېر زیات خوند لري او دا چې د کندهار یو مشهوره خواړه دي کباب نو دا خپل کندهاري کباب در هر شي ډېر ښه خوند کوي چې ورسېږي اختر هم چېر شوی دی خوړلي مو دي خو ارمان مو نه دی پختلی اوس بیا ورته ناست د هغه ته چې دا کباب پاخه سي او بس دا ملګري هم ناست دي ټوله د هغه ته اماده چې کم یې ورته به اول سیخ په لاس ورسي او ژر به یې نوشي جان کړي ښه بس استاد هم اخته دی چې اول ستا برخه درکړي ته خپله برخه وخورې او ځان ښه موړ کړي ولا استاد سم در مخه لا یو رشوت ومني مالته داس کبابونه پخې خوندور نو که جې راوړله اول زه مخ ته کښېنم داسې نه چې در ما لاس واړې دت دا نور ته هغه هم کول وکړي ول سمه ده تا ته دا یو سیخ ستا په فرمایش باندې جلا کومه بس چې پوخ سو د هغه ستا دی امال کور ودان ډېر ښه ډېره ښه خبره ده څومره کبابونه به نن وخورې او د خپل ګیج در معلومیږي چې په څونو سیخانو باندې ته مړېږي والا دا نسته چې وګورم زه هم یو ډېر به وخورم اندازه څو سیخ یاره دا څښان کوچني دي د هغه لاس خو مې نسوار نه دي خوږو لیدونکو دا یو کندهاري اصطلاح ده چې دا شل دیش خو مې نسوار نه دي که نه معنا د دې خو په کیسه کې نه یم نور اضافه چې څومره ډېر خوړلی سم یا مې خواته کېږي هغه بیا جلا خبره ده نو دا ټول چې وینئ زهیر مخان یې ولې دا ټول کبابو ته ناست دي او اوس به دستي کبابونه راورسېږي دوی به کبابونه وخوري ملګری مې څنګ ته ناست دی او دی هم د کبابو په انتظار سلامونه جوړ په خیر لومړی خو د هیلې تلویزیون لیدونکو ته او کتونکو ته سلامونه وایم خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به یې نو نن راوتلي یو د کباب میلې ته نن 4 ډوله کبابونه دي کوم ډول دي ډېر خوښ دي او کوم ډول به ډېر که رښتیا را باندې ووایه ډولونه خو یې نه پېژنم که یو ډول دی او که 6 ډوله یې خو یوازینی شی چې ما ته خوند راکوي هغه دي غوښې پرتې نه یو ډول پېژنم نه 4 ډوله پېژنم خو په ټولو کې بیا دغه سپینې غوښې او تورې غوښې سره ګډې دا بیا ډېر ښه خوند کوي نو خوندور کبابونه همدغه دې راورسېدل تاسو یې ووینئ خوږو لیدونکو رنګارنګ کبابونه دلته پراته دي زما سم خبرې هېرې سوې کبابو ته مې وردغه کړه دغه کم ډول کباب دی او څه احساس کوي چې دغه کباب ته بس دې ته خدای احساس کوم چې دغه مرکه پرېږدم او پر ده باندې راواچوم بس ویې خورم تی وخوره د دې خوړل سره کم دی دا داسې نه چې توی دی وایي چې پیل کوې پیلخانې به لرې دغه هم یو اصطلاح ده نو چې کباب دې خوښ دي تودو ساړه نه نو یا دغو نه ځان هم را باندې ګران دی باید چې خوله مې ونه سوځي او دی وخورم
خوږو لیدونکو دا هغه پیسونه یا د چرګ ادمونه دي چې د دې څخه تیکا کباب جوړ شو، د چرګ چکن تیکا کباب ډېر خوندور دی. دا نور کبابونو د خوند به نو زه څه درته ووایم، دون د خوندور، دون د نمکي او دونه مسالهداره کبابونه ما هیڅ کله نه و پرېښي، هر وخت یې خورم او نن مې بیا وخوړل. دغه ډېر خوندور کباب معلومیږي. دغه کبابونه فکر کوم د ډوډۍ سره بیا نه خوړه کېږي، دا دغسې خوړه کېږي او داسې نیول کېږي. د دې د خوراک طریقه داسې ده، خو زه اوس نه خورم، ډېر ګرم دي او تاسې وګورئ ډېر خوندور کبابونه دي. دا تاسو زموږ ښایسته پروګرام د بازار خوندونو پروګرام د ښکلي کندهار څخه وکتئ او دا د ښکلي کندهار نوی ښارګوټی عینو مینه وه. تاسو د عینو مینې ښکلې منظرې وکتلې او د کبابونو خوندوره میله مو وکتل. خو زموږ د بازار خوندونو پروګرام راتلونکي پروګرامونه مو د خوست، ننګرهار، پېښور، پکتیا او ډېرو ولایتونو څخه درته وړاندې کوو. هغه مو ګورئ، دغه ځای هم ډېر خوندور پروګرامونه دي او خوندور خواړه زموږ نور همکارانو درته ښوولي دي، زحمت یې ایستلی په پروګرامونو، هغه مو ګورئ او زموږ راتلونکي نور پروګرامونه هم ستا د ښکلي کندهار څخه. چې یېرې مونږ دوستانو د دې ویډیو تر څنګ د هیلو ټلویزیون یوټیوب چینل در سره سابسکرایب چې شي ورته وایي، دغه زما نه زده کېږي، بس دغسې دغه ژنګواله ور ووایي چې زموږ سره یو ځای شي.